مو چې اجر د هغه چا چې نفل په ناسته کوي د هغه چا په نیمایي دی چې څوک په ولاړه کوي د هغه چا لپاره چې مریض اسلام تکلیف کوي په ولاړه کې ډېر اجر دی نسبت هغې په ناسته کوي په ناسته جایز دي اکثر نفل په ناسته کوي د خوف ویرې مې رسم کړی دی هغې باره کې قرآن وایي چې سړی په ولاړه وي او په سورلۍ هغې کولی شي په هغې کې د قبلې نه مخ واوړي هغه حقاس حالت دی سړی په جاز کې په طایره کې رسول صلی الله علیه وسلم چې په وخت کې ودرېدلی شي نو ودرېږي بیا ودرېدلی شي بیا په ناسته وکړي اول به کوشش دا کوي چې قبلې ته مخکې او بل په ناسته کې فرض وي فرض شو دا چې د ښځې او د زنانه او د نارینه په مابین کې فرق شته او که نشته صحیح ده چې ځینې په مونځونو کې فرق نشته صرف په دې کې دی چې فرضه کې فرق نشته رسول سلم وایي چې مونځ د هغه زنانه نه کېږي چې هغه لپټه په ځان ونه کوي احسان پټ نه کړي د ټول بدن پټ نه کړي قدمونه پټ نه کړي لمونځ نه کړي زنانه به یې داسې وي اما دا چې ضرور فرق کوي او یا مذهب چاول نه کړي چې زنانه به لاسونه داسې کړي دا د رسول سلم په صحیح حدیث کې ثابت دی نارینه او زنانه مونځ ثابت دی آخري دلایل ویلي چې دا د زنانه سطر په خپله الله مسله چې لا تقبل الصلاة امرأتين رسول سلم وایي چې د ښځې زنانه مونځ حاجی مونږ بالغ دي الا بخمار خمار واغوتي خطوره اذا پکتي هغه پاکه بل ستر دي په دې نه چې لاسونه یا زنانه لپاره بلې یو نه پر لاندې دا ټول اخري خبرې دي راغلي ټول علماء اجتهاد کړي دي دا اجتهاد قدرداني کوي لیکن موږ پاګه په تابعداري مکلف دي تابعداري موږ مکلف دي هغه الله په کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي او اخري خبره دا کوم چې ورونو په مانځ کې دي نشته نه د قرآن وی نه په حدیث نشته نو صحابونو ثابت دي موږ پرې خودل په یو حالت کې نشته د رسول الله صحابي ته په ولاړې یو کې په ولاړې په ناشته یو کا کني په ډړې یو کا لسته یو کا نه نو په اشاره یو کې څومره وسکي تر اخره پورې به سړی موږ نه پریږي او چې سړی د حالت دغه شو هغه مکلف دی او حتی کې سړی په داسې حالت کې چې هغه ډېرې جامې نه لرلې په هغه حالت کې نو سړی تړل شوی دی بندي دی جیل خانه کې کلک تړلی دی هغه په هغه حالت کې قبلې نه مخ چپ دی الله وایي فاتقوا الله ما استطعتم څومره چې وسع له هغه کوم فرایض واجبات دي په هغه ساقطېږي کنه عذر په وجه ساقطېږي عام حالت کې نه دی عذر په وجه باندې حتی چې په سړی باندې کوي یو ځای کې سره نه جامې لږ شانې دغه شوي دي او یا نه بیا په هغه حالت موږ کوو همول پرېښودل فدیې نشته چې دا نزول فدیه ده دا هغه اخرنۍ خبره ده الله مو توفیق راکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه باندې مونځ وکړو د ښځو په طریقه باندې خپل عبادت برابر کړو او اخلاص سره پرې وځي او الله د عمل قبول کړي دا هغه مختصرې خبرې ټولې خبرې په یو وخت باندې صلی الله علیه وسلم على خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه